نن خو په موږ کې یو وبا ده. هغه وبا دا ده چې همسایتوب کې دې ته کتل کېږي چې دا زما د معیار دی که نه دی. زه په دې محل کې کور لرم، دی خپل کور لري کې نه لري. که ده کور درلودی بیا د ځان همسایه بولم، که ده نه درلودی بیا نه بولم. چې زما سره څومره استعداد و مال و دولت دی، که د ده استعداد او مال و دولت زما په پرتله و، نو بیا زه د همسایتوب مستحق بولم، که نه بیا نه بولم. حالانکه د همسایتوب مستحق هغه څوک دی چې هغې په دې محل کې کور نه لري. د همسایتوب حق هغه څوک لري چې هغې په دې محل کې غریبي، او د همسایتوب حق هغه څوک لري چې هغې په دې محل کې ناداره وي. ځکه کم سړی چې کور لري، کم سړی چې مال و دولت لري، هغې د خپل ځان کفالت و بندوبست په خپله باندې کولی شي. ستا همسایتوب ته مجبوره او تا باندې د همسایتوب حق د هغه سړي دی. لیکن ما درته وویل چې نن دا تقدیرات د انسانانو ذهنونو او فکرونه بدل دي. نن چې کله په محل کې تقریبي د واده په شکل، د میلمستیا په شکل، نو چې ورته ګورې چې کم په محل کې غریب دی، هغې ته به خامخا په دې کې د شرکت موقع نه وي. ځکه دی هغه د خپل حیثیت مطابق نه بولي، هغه د خپل همسایتوب مستحق نه بولي، هغې د دې وړ نه بولي چې زما د همسایه وبلل شي. نو په دې وجه باندې چې کوم څوک بیا مالداره دی، چې کوم څوک بیا د ښه کور مالک دی، چې کوم څوک د ښه ثروت د مال و دولت مالک دی، بیا هغه د همسایه دی. نن په همسایتوب کې نه، په قرابتوب کې هم دا مرض روان دی چې کوم څوک زما سره په مال و دولت کې برابر دی، زه د قریب په نظر باندې ورته ګورم، او که دی مسکین و غریب دی، بیا د قریب په نظر باندې نه ورته ګورم. حالانکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیمات مدینه منوره کې مناخه یو ځای دی، په دې کې به بازار لګېدی، لکه د عامو ښارو کې اوس هم جمعه بازار دی، د اتوار بازار دی، پلان بازار دی. نو دې کې به د چا دوکانونه و، لیکن څوک به غریبان و، هغوی به پر دې تړو باندې څه اوار کړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به همیشه دې بازار له راتلی. په دې بازار کې به چې څومره مسکینان خلک و، څومره به غریبانو، د پیغمبر علیه السلام مکمله توجه پر هغې باندې. یو ورځ دې بازار کې یو صحابي دی، حضرت ظاهر رضی الله عنه د هغې نوم دی. هغې ډېر غریب دی او په رنګ باندې تک تور دی، او در فدره دی. هغې پر دې خپل ټکري باندې یو څه شی اوار کړی دی، او پر دې ورته ولاړ دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټوله بازار کې رالی، دته ودرېدی. بیا د دې خوش طبعي په شکل باندې پر شا ورسره رالی، بری د شا د خوا څخه د سترګو باندې دی لاس ور ونیوی. لکه زموږ خلک چې یو د بله سره مجلس کوي، بری نارې کوي، من یشتري هذا الغلام، دا غلام څوک رانیسي، د خوش طبعي او د ګپې په شکل باندې. هغې چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غږ واورېدی، نو صرف دا شا ور وڅکوله. په دې خاطر د خپله شا مبارکه د پیغمبر علیه السلام په سینه مبارک پورې مشله. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام جسم هغه مبارک جسم چې د هغې په مثل باندې د دنیا کې بیا داسې جسم الله تعالی وجود نه ورکړی. بر هغه ورته ویې د الله رسوله، زه غریب او زه در فدره او په رنګ باندې تک تور، ما که څوک رانسي زما به څه قیمت وي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي، ته که د دې خلکو په مخ کې قاصد او کوټه یې، لکنک عند الله لیس بقاصد. د الله تعالی دربار کې چې ته څومره قدر لرې، ډېر خلک دومره قدر نه لري. نو بیا خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې ټوله بازار کې، په دې ټوله محل کې، په دې ټوله انسانانو کې چې کوم څوک دله ضعیف په نظر ورتلی، چې کوم څوک دله کمزوری په نظر ورتلی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د هغې سره تعلق ساتي. او د همسایتوب مستحق هغه څوک دی چې هغې غریبي، د همسایتوب مستحق حق هغه د هغه چا ډېر زیات دی چې هغې په هغه علاقه کې څه نه لري.